ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده افغانستان د بنگلادیش سره یو ټیسټ سیالي لري، خو ډیره مینوال دا پوښتنه کوي چې یاره دا په کوم چینل کې لایف موږ ته راولي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو په کوم چینل دا لایف کتلی شئ. نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. دوستانو په افغانستان کې چې کوم چینل دي فی الحال خو دا کنفرم خبره نه ده چې آیا په افغانستان کې به په کوم چینل دا لایف راځي. خو زه تاسو ته دوه داسې چینل ښیم چې هغې کې خامخا سیریزونه چې وي د بنگلادیش چینل دی هغې کې خامخا لایف ښیي. یو چې ته دوستانو جی ټي وي ده چې په بنگلادیش کې ډېر یو مشهور چینل دی، په دې کې ډېر سیریزونه چې دي هغه لایف راځي. یو بل چې ده هغه چینل 9 نومیږي، په بنگلادیش کې دا هم ډېر مشهور چینل دی چې په دې کې هم سیریزونه چې دي هغه لایف راځي. دغه دو چینل چې دي په دې کې تاسو کولی شئ چې آنلاین سرچ کړئ، په ټي وي کوم ملګري ډیش ټي وي لري هغه کولی شي چې بنگلادیش دا چینل نیسي، یعنی جی ټي وي او چینل 9 دغه دوه چینل چې دي دې کې تاسو کتلی شئ د بنگلادیش او افغانستان لوبې لایف وګورئ، یعنې په ژوندۍ بڼه یې وګورئ. خو دوستانو تر اوسه پورې دا کنفرم نه ده چې دا په چینل 9 کې لایف راځي او که په جی ټي وي کې لایف راځي. خو دغه دو چینلو کې یو کې خامخا لایف راځي. دغه دو چینلونه تعقیب کړئ. او هم دوستانو زه به تاسو ته انشاءالله وایم چې په افغانستان کې په کوم چینل په لایف راځي. که چېرته کنفرم خبره موږ ته راغله انشاءالله دغه چینل تاسو تعقیب کړئ، دغه چینل تاسو سبسکرایب کړئ. په دغه چینل کې به زه تاسو ته وایم چې په افغانستان کې په کوم چینل باندې لایف راځي، نو تاسو ته به انشاءالله زه ضرور په دغه چینل کې وایم. نو دوستانو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.